بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. د تیرې ورځې په درس کې ځینې داسې تکلیفونه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته رسېده هغه مو واضحه کړي او بیان کړي مو. نن ورځ به هم انشاءالله د دې باره کې خبره وکړو چې صحابه کرامو څومره تکلیف په دغه دین باندې برداشت کړی دی. یو ورځ صحابه کرام رضی الله عنهم ناست دي او یو بل سره خبرې کوي. یو صحابي ویلې دوی نه چې څوک به داسې وکړي چې نبی علیه الصلاة والسلام نه د مکې مشرکینو قرآن کریم اورېدلی دی، خو زموږ په ناستو کسانو کې به څوک داسې وکړي چې لاړ شي او قریشو او دغه رنګې د مکې مشرکینو ته قرآن کریم ور واوري. په دې کې یو صحابي پاڅېده، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. هغه ویلې چې زه به د مکې مشرکینو ته قرآن کریم واورم. او حال دا چې دغه صحابي د وجود نه کمزوری و، جسمي طاقت یې نه لاره. نو صحابه کرام ورته ویلې چې نه، ته خو کمزوری، موږ داسې یو کس غواړو چې د هغه کورنۍ واوسي او د مکې د مشرکانو د عذاب نه بچ کړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ویلې چې نه، همدا زه ورته د مکې مشرکینو ته نن قرآن کریم ور اورم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لاړ، په مکه مکرمه کې د کعبې شریفې په څنګ کې ودرېده او سورة رحمان تلاوت شروع کړ. مشرکانو وکاته چې څوک دی داسې کس چې جرأت وکړي او زموږ په مخ کې قرآن کریم تلاوت کړ. او حال دا چې چا دا جرأت نشو کولی چې فقط لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي، داسې جرأت کوونکی څوک دی چې زموږ په مخ کې د قرآن کریم تلاوت کوي. نو په دې وخت کې ابن مسعود رضی الله عنه باندې راتوی شو او هغې دومره وواهه چې مخ او څټې سره نه معلومېده. چې کله په سبا ورځ شوه نو صحابه کرام ورته ویلې عبدالله ابن مسعود ته چې موږ د دغه څه نه یېرېدو چې دغه کم تا ته پېښ شو. نو هغه ویلې که تاسې غواړئ نو نن به زه بیا هم تلاوت وکړم. نو بیا د صحابه کرام منع کړه چې نه، پرون هم هغوی تا سره زیاتی وکړه او چې نن ته لاړې بیا هم تا سره زیاتی کوي، نو ته دا کار مه کوه. دغه رنګې د مکې مشرکینو چې کوم مشرانو هغوی به دا خوښه ګڼل چې قرآن کریم واوري، خو د عناد د وجې نه به ایمان نه راوړه. لکه څنګه چې د سیرت کتابونه لیکلي دي، ابو جهل، ابو سفیان، اخنس ابن شریق دا به په پټه تله او د نبي علیه الصلاة والسلام کور سره به د شپې اول ته به تلاوت اورېده. تر دې چې 2-3 شپې دا کار تکرار شو، یو بل سره به چې کله به تلل نو وبه لیدل، نو بیا اخره کې کلک تعهد وکړه چې بیا به د نبي علیه الصلاة والسلام دغه تلاوت اورېدو ته به نه راځو. الله رب العالمین وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله رب العالمین وی که چیرته موږ دا قرآن کریم په غره باندې نازل کړی وی او هغې ته فهم او عقل ورکړی وی او هغه په دې قرآن کریم باندې پوه شوی وی، نو خامخا دې دپاره بې عاجزي کړې وه، سره دې چې دومره محکم دی، کلک دی، او دغه رنګې به ټوټې ټوټې شوی او درزونه به ورکې راغلي وو د الله رب العالمین د ویرې نه. خو دا انسانان دي چې دوی داسې فکر کوي چې الله رب العالمین به دوی ته عذاب نه ورکوي. دغه رنګې الله رب العالمین د عموما د مشرکانو باره کې وایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الله رب العالمین وایي چې دوی په دغه قرآن کریم باندې او په کوم پیغمبر به چې ورته راته په هغې باندې انکار کوو، او حال دا چې نفسونه یې ښه په دې باندې متیقن وه چې دغه د الله رب العالمین د طرفه حق دی. دا د دې وجې نه چې ظالمانو او د سرکشۍ د وجې نه دا کار کو. کله چې دا مرحله تیره شوه د دې نه وروسته د ټول نه سخته مرحله شروع شوه. هغه سخته مرحله داسې وه، مشرکان راجمع شو او ویلې چې مونږ خو مختلف قسمه د نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت د منع کولو دپاره مختلف قسمه اسباب په کار واچول، د هغوی پورې ټوکې وکړې، هر څه مو وکړه، خو دوی منع نه شو. راځئ چې دوی په تعذیب باندې شروع وکړو، په دې باندې اتفاق وکړو. کوم صحابه کرام چې داسې څوک یې نه لاره چې د هغې دفاع وکړي، نو د هغوی عذابول ډېر اسانه کار و. کومو صحابو چې کورنۍ لرله د هغوی ته عذابول یو څه سخت، خو د هغو صحابو چې څوک یې شاته نه ولاړ او خپله هم زموږ او ستاسې په کلي کې هم چې کله موږ وګورو یو کس چې غریب سړی وي او داسې څوک نه وي چې د دفاع کوي، نو د هغه تعذیب ډېر اسانه کار وي، خاصتا هغه صحابه چې کوم د مشرکانو سره غلامانو، نو دوی په دې تعذیب باندې شروع وکړله.
د ټول نه مخکې بلال رضی الله عنه دا د امیه بن خلف د هغه غلامو او دا ډېر سخته مشرک. نو بلال رضی الله عنه به د اکثره سیبانو خو د مکې مکرمې د ګرمي وکتله او دا یې وکاته چې ژمی ورکې ډېر کم وي، خاصتا اوړي کې چې بهر راووځي حتی په دې لارو کوڅو کې رواني نو دا باد دې په مخ باندې بد لګېږي. د اوړي په داسې موسم کې به دې ظالمانو بلال رضی الله عنه راواخیسته، په شګو ګرمو شګو باندې به یې څملاوه د غرمې په موسم کې، او په سینه به ورته غټه تیږه او ګټه کېښودله او داسې عذابونه به ورکول. او بلال رضی الله عنه به ویلې احد احد، الله یو دی، الله یو دی. او هغه به ورته ویلې بلال رضی الله عنه که زه چېرته په دې پوهېدی چې داسې یو بله کلمه شته چې په تاسې دې ډېره بده لګېږي نو هغه به مې ویلې وه، ځکه دوی مشرکانو په زړونو کې د دوی سره دښمني، په زړه کې د دوی سره دښمني وه. الله رب العالمین وایي حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الله وایي خلک ګمان کوي چې دوی به همداسې پرېښودلی شي فقط چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړی، او حال دا چې دوی په امتحان کې نه اچولی کېږي. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله رب العالمین وایي موږ امتحان کې اچولی وو هغه کسان چې مخکې د دوی نه تېر شوي دي، د دې وجې نه چې موږ معلوم کو هغه کسان چې هغه رښتیني د هغه کسان نه چې دروغجن دي. الله رب العالمین ته ټول خلک معلوم دي، خو دا په دې خاطر باندې چې په دوی باندې حجت او علم قایم شي، چې کله سختی راشي نو بیا منافق دوره یې معلومیږي د اسلام نه اوړي، او کوم چې مؤمن او مسلمان وي هغه په یو حالت کې هم د خپل دین نه اوړي، په خپل دین باندې کلک وي، دا که د خوشحالۍ وخت وي او که سختۍ وخت وي. دغه رنګې عمار ابن یاسر رضی الله عنه د ټوله کورنۍ مشرکانو ورته عذاب شروع تر دې چې د عمار رضی الله عنه چې کومه مور وه سمیه، چې اکثر علما ذکر کوي چې دا اول شهیده په اسلام کې، ابو جهل راغی او هغې په فرش کې په نیزه باندې وواله او شهیده یې کړله. دغه رنګې یاسر رضی الله عنه د سختو وهلو د وجې نه د سختو وهلو د وجې نه شهید کړی شو. عمار رضی الله عنه ته هم مختلف قسمه عذابونه ورکول. نبی علیه الصلاة والسلام به دا حل کاته خو څه داسې نه کېده. یو ورځ په دوی باندې تېرېږي چې دوی ته عذاب ورکولی کېږي، نو ورته یې صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه، صبر وکړئ یا آل یاسره ځکه ستاسې واده چې دا جنت ته، الله رب العالمین به تاسو جنت ته داخلوي. الله رب العالمین وایي وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا. الله رب العالمین وایي دې ته به الله جزا ورکړي په سبب د هغې چې دوی صبر کړی، جنت او دغه رنګې ښکلی لباس او ښکلی د خوشحالۍ ژوند. دا په دې وجه چې دوی په دنیا کې د الله رب العالمین د طرفه چې کوم مصیبتونه راتلل په هغې باندې صبر کړی، او دغه رنګې د مشرکانو د تکلیفونو په مقابل کې صبر کړی. دغه رنګې صهیب الرومي رضی الله عنه دوی به دومره وواهه چې تر دې چې مغزو به یې کار پرېښوده، ګډو وډو باندې به یې شروع کړله. یو بل صحابي چې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا ځوانو او د ټولو نه مالدار او، خو کله چې اسلام راوړه مور یې د خپل کور نه وشاړه او ټول مال یې ورنه واخیست. نو به حیرانو چېرته لاړ شي، او د فقراو صحابه نه. الله رب العالمین وایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله رب العالمین وایي یا مؤمنانو تاسې صبر وکړئ د الله په اطاعت باندې، او دغه رنګې د مشرکانو د طرف نه چې تاسو ته کومې سختي رسیږي په هغې باندې صبر وکړئ. ورابطو او دغه رنګې ځان تیار کړئ د جهاد دپاره، د مشرکانو د مقابلې دپاره. واتقوا الله لعلکم تفلحون. او د الله نه وویرېږئ د دې په خاطر باندې چې تاسې کامیاب شئ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم دا حال کتل چې مشرکانو هیڅ قسم عذاب د مؤمنانو نه چې وسع کېده هغوی ته یې ورکاوه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ځای کې نه ناسته، بلکې هغه صحابه چې کوم د کفارو سره غلامانو، نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه واخیستل او آزاد یې کړل. یو د هغې صحابو نه عامر ابن فهیره، دغه رنګې یو بله زنانه وه زنیره، دغه رنګې النهدیه چې ورته وایي، او دغه رنګې د هغې لور. دا د کفارو سره د غلامانو مسلمانانو هغوی به ورته تعذیب ورکاو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه واخیسته او آزاد یې کړ. یو ورځ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار چې په دې وخت کې ایمان نه راوړی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې تا ټول کمزوري خلک واخیستل،
که چېرته دې داسې کسان اخیستی وی چې قوي وي ځوانان وي نو ستا دفاع به یې کوله د مشرکانو د هغه کسان نه چې تا ته ضرر رسوي د هغوی نه به یې منع کولې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په جواب کې وایي چې ما دا د دې دپاره آزاد کړي نه دي بلکې دا مې د الله رب العالمین د رضا دپاره آزاد کړي دي او د الله رب العالمین د رضا دپاره مې د کفارو نه اخیستي دي. زما د دوی نه دا تمه نشته دی چې دوی زما کومک وکړي او نه ما د کومک د په خاطر باندې اخیستي دي. الله رب العالمین د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې دا آیتونه نازل کړه وسیجنبها الاتقى. الله رب العالمین وایي زر دی چې لرې به شي د دې جهنم نه هغه څوک چې تقواداره دی. وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکى. هغه څوک چې مال د دې دپاره خپل مصرفوي چې د ګناهونو نه ځان پاک کړي الله رب العالمین ورته مغفرت نصیب کړي. الله رب العالمین د آیت په آخر سر کې وایي ولسوف یرضى. زر دی چې دغه انسان د دې صورت په آخر کې وایي ولسوف یرضى. زر دی چې دغه انسان به راضي شي چې الله رب العالمین په جنت کې کم نعمتونه ورکړي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او څوک چې دی په حکم کې دي داسې کارونه کوي. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام هم د دوی د ضررونو نه په امن نه و. خپله وسه به یې کوله خو دومره وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د ابو طالب موجود و هغه به یې دفاع کوله. نو په دې وجه باندې داسې کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اکثره ضرر نشو رسولی بلکې کم چې ډېر صفیح او بې عقله خلق و هغو یو نیم به نبي علیه الصلاة والسلام ته ضرر رسو. یو ورځ د ابي لهب ښځه راغلله. نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې ناست دی. کله چې دا آیتونه سورة مسد نازل شو د ابي لهب په باره کې نو د هغه ښځه راغله او غاټه ګټه یې نیولې ده. صحابه کرامو ته وایي چې محمد څه شو او حال دا چې نبی علیه الصلاة والسلام د دوی په منځ کې ناست دی. الله رب العالمین یې سترګې ړندې کړلې. نو چې دا څه شو چې زما د خاوند په باره کې بد رد ویلی دي او زه چې که ویې ګورم نو په دې ګټه باندې به وولمه او حال دا چې نبی علیه الصلاة والسلام همدلته د دوی سره ناست دی الله رب العالمین یې سترګې ړندې کړي. دغه رنګې یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام په کعبه شریفه کې لمونځ کوي. ابو جهل او د ده ملګري ناست دي. ابو جهل ویلي یا د دوی د ناستو کسان نه یو کس ویلي چې په پلاني ځای کې د پلاني قوم اوښه لنګه شوې ده نو د هغې نه چې کوم وروسته لویږي هغه به څوک راوړي او په نبي علیه الصلاة والسلام بیا واچي. په دې ځای کې یو اشقل قوم اوچت شو ډېر بدبخته انسان عقبه ابن ابي معیط پاڅېده او لاړه او دغه ګندګي راوړله او انتظار یې وکړه تر دې چې نبي علیه الصلاة والسلام سجده وکړله. بیا دغه چې کله نبي علیه الصلاة والسلام سجده وکړه نو دې خبیث دغه ګندګي راوړه په نبي علیه الصلاة والسلام یې واچوله. نبی علیه الصلاة والسلام همداسې سجدې په حالت کې دی ګندګي په شا باندې پرته ده تر دې چې فاطمه رضی الله عنها خبره شوه او هغه راغلله ویې کاته چې په نبي علیه الصلاة والسلام چې د هغې پلار دی هغې سره مشرکان دا ظلمونه کوي نو هغې وژړل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ته مه ژاړه الله رب العالمین به ستا د پلار امداد کوي. بیا یې مشرکانو ته مخ واړو او ویلې چې یا الله دا قریش تباه کړي. درې ځلې یې ویله. بیا یې خاص نومونه واخیستل چې یا الله ته ابو جهل هلاک کړي عتبه هلاک کړي شیبه هلاک کړي. ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې دا په دې ځای کې حاضر وایي نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم نومونه اخیستي وو په دغه ځای کې وایي اول د بدر غزا کې دغه ټول په اول وخت کې مردار شو ختم شو. دغه رنګې امیه ابن خلف و نبي علیه الصلاة والسلام ته کنځلې کولې په ښکاره به هم کولې اشارې به هم کولې. الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړه ویل لکل همزة لمزة. الله رب العالمین وایي هلاکت دی وي عذاب دی وي هر هغه انسان ته چې هغه خلکو کې عیب لګوي د خلکو عیب کوي او په خلکو کې عیب لټوي او د خلکو پسې اشارې کوي په سترګو باندې یا په لاسونو باندې. الذي جمع مالا وعدده. دا انسان داسې دی چې مال یې را جمع کړی دی امیه او څوک چې د په حکم کې دي او بې شمارلی دی یحسب ان ماله اخلده او دا داسې فکر کوي چې دا مال به ما د الله عذاب نه وساتي او حال دا چې دا مال یې نشي ساتلی. کلا لینبذن فی الحطمه. الله رب العالمین وایي داسې نه ده حتما به دا حطمه کې وغورځېږي دغه انسان. وما ادراک ما الحطمه. الله رب العالمین وایي تا څه خبر کړي چې دا حطمه څه ته وایي نار الله الموقده. دا د الله رب العالمین د طرفه اور دی چې برکړی شوی جهنم دی. دغه رنګې ابو جهل یو ورځ خپلو ملګرو ته وایي چې که نور نبي علیه الصلاة والسلام راغی او دلته سجده وکړله
نو زه به د هغه په سر باندې دا خپله او په ورمیک کې به دا پښه به پې د پاسه کېدم او پې به ورزور کړمه. یو نبي علیه الصلاة والسلام راغی چې کله سجده وکړله نو ابو جهل راغی د دې په خاطر چې د هغه په سر باندې پښه کېدي. خو الله رب العالمین دا ټول ملګري ورته ګوري. یو ځل ابو جهل په شا راغی او وویرېده او داسې دا لاسونه مخ ته ونیول تا به ویلې که د مخ نه یو څه ایسته کوي. چې کله واپس شو ملګرو ته پوښتنه وکړله چې دا ولې تا خو ویلي چې زه په هغه په سر باندې پښه ږدمه نو ته ولې واپس شوي؟ نو هغه خپلو ملګرو ته وویلې چې د نبي علیه الصلاة والسلام او زما په منځ کې یو خندق و چې په هغې کې اور و. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام سلام وګرځاو هغه وویلې که چېرته دی ماته نږدې شوی وی نو ملایکې به اندام داسې ورک کړی و. نو داسې مختلف قسمه مشرکانو کوشش کوه هر قسم چې وسه کېده هغه ضرورونه مسلمانانو ته رسول. دغه رنګ یو ورځ عقبه ابن ابي معیط اشقى القوم د ټولو نه شقي انسان چې په نبي علیه الصلاة والسلام یې ګند هم اچولی و دا یې ورځې نبي علیه الصلاة والسلام ته کېناست او څه ایتونه یې واورېدل. د ده یو بل ملګری امیه ابن خلف نومېده. نو هغه ورته وویلې چې زه به تر هغې پورې تا نه راضي نه شم چې ته د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته لاړې وروانه چې دې خبیث انسان همداسې وکړه او اسلام یې رانوړه. الله رب العالمین دې باره کې فرمایي او څوک چې د په حکم کې دي ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. الله رب العالمین د دې نه خبر ورکوي او د هغه څوک نه چې د ملګرو په وجه باندې اسلام پرېږدي الله په دغه ورځ باندې به ظالم انسان چې عقبه ابن ابي معیط او د په حکم کې څوک دي هغه په لاس باندې خوله لګوي او وایي به چې کاشکې ما د پیغمبر سره لاره نیولې وې، کاشکې چې د پیغمبر تابعداري مې کړې وې، کاشکې چې د امیه ابن خلف خبر مې نه وی منلی، د پلانکي او پلانکي خبر مې منلی نه وی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وایي به چې افسوس زما لره کاشکې چې پلاني سره مې دوستي نه کولې نو زما به دا حال نه اوس په جنت کې ومه. خو کله چې ما د پلاني د دوستۍ په وجه باندې دا حرام کول دا کفریات مې کول نو اوس مې دا ځای دی. دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله د کفارو دغه تکلیفونه زیات شو د کفارو د طرفه او نبي علیه الصلاة والسلام په ښکاره درس صحابه کرامو ته نشو کولی نو په صفا کې یو کور دارالارقم ورته ویله نو هغې پټ مرکز ونیو. داسې چې کله به د شپې تېره شوه خلک به خپلو کورونو ته لاړل دا د دې کوم چې سرکشه مشرکانو د هغوی د سترګو نه یو څه لرې نو دوی به راغله او دې ته به ننوته نبي علیه الصلاة والسلام. تاسې وګورئ څومره ښکلی مجلس چې نبي علیه الصلاة والسلام ناست وي، ابوبکر او عمر رضی الله عنهما، دغه رنګې نور صحابه چې کوم صحابه به دغه وخت کې ایمان راوړی او هغه صحابه هلته موجود وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تدریس کوي. نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته چې کوم قرآن کریم نازلیږي هغه ورته تدریس کوي د مشرکان نه پټ، په دې وجه چې مشرکان نه پرېښوده. الله رب العالمین وایي هو الذي بعث في الأميين رسولا. الله رب العالمین هغه ذات دی چې په امینو کې پیغمبر ولیږه چې دغه عرب دي چې لیکل او لوستل یې نشي کولی. یتلو علیهم آیاته، دا په دې وجه چې دوی باندې الله رب العالمین آیتونه ولولي ویزکیهم او دوی پاک کړي د ګناهونو نه، په آیتونو باندې عمل وکړي او ګناهونه پرېږدي. ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دا پیغمبر دوی ته د کتاب علم وښایي چې هغه قرآن کریم دی او دغه رنګې د شرعي احکامو چې کوم سنت دي. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر چې و دغه ټول خلک مخکې د قرآن کریم د نزول نه او دغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیږل کېدو نه مخکې په واضح شکل باندې په بېلارۍ کې و، خو چې کله ورته دا نازل شو الله رب العالمین د دې په سبب دوی ته هدایت وکړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.